سلامونه ګرانو لیدونکو، څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې او همدارنګه په واتساپ کې ځان خلکو ته آفلاین ښکاره کړو. په دغه ویډیو کې به تاسو ته دغه مکمله طریقه وښایو. یعنی کله هم چې تاسو په فیسبوک کې ویډیوګانې ګورئ، پوسټونه ګورئ یا له ملګرو سره چیټ کوئ، نو نورو کسانو ته به دا معلومات نه کیږي چې تاسو اوس په فیسبوک کې لګیا یئ یا پکې مصروفه یئ یا آنلاین یئ. او همدارنګه په واتساپ کې هم که چیرې تاسو مصروف وئ او آنلاین وئ، نو خلکو ته به دغه معلومات نه کیږي. نو د دغې طریقې د ښودلو نه مخکې که چیرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، نو راځئ چې تاسو ته په دغه ویډیو کې طریقه در وښایو. اول راځو فیسبوک ته. فیسبوک کې مونږ راځو، تاسو ته درښیو دغه طریقه. اول به تاسو راشئ دغه 3 لاینونه، په دې باندې به تاسو کلیک وکئ او بیا به داسې ښکته پسې راشئ، بیا سیټینګز. دغه سیټینګز اپشن تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک وکئ او کله هم چې دغسې لاندې راشئ لږ ښکته چې پکې راشئ دغه اکټیو سټیټس، د اکټیو سټیټس باندې به کلیک وکئ. دا تاسو ته ښکاري ګرانو دوستانو، دا ښي طرف ته دی، دا دې طرف ته دی، او کله چې ورباندې داسې کلیک وکئ دا به دغه رقم تاسو ته یو آپشن راشي، نو دغه به بیا ټرن آف باندې کلیک وکئ او دا به بالکل له تاسو سره آف یا بند شي. نو اوس څوک هم چې تاسو ته مسیج کوي، هغه د تاسو ډیټیلز او معلومات به نه ورته کیږي چې آیا تاسو آنلاین یئ او که نه. همدارنګه که چیرې تاسو غواړئ چې په واتساپ کې هم همدغه ټریک وکئ، دې لپاره به هم تاسو راشئ واتساپ ته او دغه 3 ټکي یا 3 ډاټس چې تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک وکئ او بیا به راشئ سیټینګز ته. کله مو هم چې په سیټینګز باندې کلیک وکړ، بیا به راشئ پرایوسي ته. په پرایوسي کې تاسو ته ښکاري دغه اول آپشن چې دی لاست سین اینډ آنلاین، نو په دې باندې به کلیک وکړئ او دغه به اخر ته راشي دغه نو باډي، دا نو باډي باندې به کلیک وکئ او دغه چې کله هم په د نو باډي باندې کلیک وکړ، نو دغه دوهم آپشن به هم دې باندې ودروئ. نو اوس کله هم چې تاسو په واتساپ یا فیسبوک کې آنلاین وئ، خلکو ته به هیڅ معلومات نه کیږي چې تاسو په فیسبوک کې آنلاین وئ. خلکو ته به داسې ښکاري چې تاسو هیڅ کله هم فیسبوک ته دننه شوي نه یئ او دغه معلومات به نه ورته کیږي. نو زموږ د نن ویډیو هم دومره وه. که چیرته غواړئ چې دغسې نورې ویډیوګانې ننداره کړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په الله سپارم.